बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा मलक रज़ा शाह नूम ने साबिका नाज़िम یم او ستاسو تاج محمد भाई ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلئ. ډیره مننه، شکریا. دې پیرې ته خو زما هېڅ اراده نه وه الیکشن ته، خو د ملګرو د مشرانو په وینا سره زه الیکشن ته ولاړ یم او د خدمت په حواله خو ټول کلي ته زما پته ده چې د الله په فضل سره 1 روپۍ کرپشن مې نه دی کړی. خپلې ځمکې مې خرڅې کړي دي او که چا د شپې اواز را کړی دی هم منډې تړې مې وهلي دي او انشاءالله بیا به هم وهم. او د بلدیاتي الیکشن په حواله خو دا خبره ده چې زه جنرل سیټ ته ولاړ یم، ترمس مې نه ښه ده. انشاءالله خدمت مې کړی هم دی د الله د رضا دپاره او انشاءالله الله دې طاقت راکړي بیا به هم کوم. او د خدمت په حواله زما ټول ملګرو ته، ټول کلیوالو ته، ټول ولس ته، ټولو مسلمانانو ته دا یو درخواست دی چې د ووټ نه مخکې انشاءالله ماله دا دعا غواړي د الله نه چې څنګه مې خدمت کړی چې الله ماله طاقت او توفیق راکړي چې د ووټ حق زه په خدمت سره ادا کړم او د عوام مانه الله خوشحاله کړي او الله ماله دا عزت بیا راکړي. انشاءالله فیصلې خو د الله په اختیار کې دي. ما ډور ټو ډور په پنجپیر کې د کډي خوا کې نه پل خوا نه سکول خوا نه زموږ د پنجپیر دغه شروع کېږي زما غربي طرف او تر هغه ګجو خان میرې درې پولې پورې د هر یو رور بایی د هر یو عزیز کوڅې له زه بذات خود رسېدلی یم، بذات خود تللی یم. که کور کې څوک چا سره څوک به نه و نو ما دروازه کې کارت پرېښودی دی په خپل لاس باندې او هر چا ته ما خپل حاضري لګولې ده. باقي د عزیزانو زما د ملګرو د کلي د عوامو خوښه ده چې آیا که زه په معیار برابر یم نو ووټ به راکړي. باقي اختیار د هغوی دی او فیصلې د بره نه کېږي. د الله په رضا به زموږ رضایي او خو زه ما سره ډېر خلک میلاو شوي دي، ډېر نه دي میلاو شوي، کورونو کې به نه خو ما خپله پړه غورځولې ده. زه ته هر چا دروازې له تللی یم. بیا زموږ رویرونه غیم ګرځېدلي، زنانه زموږ کور کور ته رسېدلي دي، هر کور ته موږ حاضري لګولې ده انشاءالله او پته به یې ټولو ته. ځکه بعض اوقات خلک کورونو کې یا نه نو ما خپل کوشش کړی دی انشاءالله د الله په فضل سره ما نه یو کور هم په پنجپیر کې غربي طرف ته یو کور هم تر هغه میرې پورې نه دی پاتې شوی چې زه وله دروازې له خپله نه یم تللی. زموږ چې ډېرې منصوبې مکمل شوي دي چې کمې پاتې دي د لارو کوڅو د ګراوند مسله ده انشاءالله او د جینکو د های سکول زموږ یو شته خو موږ وایو چې بل یو اوس اپګریډ شوی دی، میډل شوی دی بل سکول هغه اسپتال سره. نو دا یو څو مسلې پاتې دي انشاءالله زما به 100% کوشش وي او د الله نه به مدد غواړم انشاءالله دا به هم الله حل کړي، ګراوند به هم وشي او بقایه د لارو کوڅو چې کم کار دی یا ته وابډې بجلی کم کار دی انشاءالله دا به ډېر زر الله سر ته ورسوي انشاءالله. ما خپلو ته هم ویلي دي که څوک خبره درته کوي سخته خبره کوي جواب به نه ورکوئ، جنګ به نه کوئ. کم کسان چې زموږ 6 کسه الیکشن ته ولاړ یو غم زما عزیزان دي، رشته دار مې دي، رونه بایګان مې دي. فیصله د عوامو ده، د عوام به ښه فیصله کوي انشاءالله. اوس ټول خلک ښه هوښیار دي، میچور دي، ښه او بد ټول پیژني انشاءالله او جنګ جګړې ته بالکل دی کې اجت نشته. موږ 6 کسه ولاړ یو، هغوی سره زما ښه تعلق دی، زور سره زم راځم هغوی ما سره دلته ځي راځي ته دې کمپین په دوران کې هېڅ په انشاءالله زموږ د طرف نه بلکې صرف زما د طرف نه نه چې دا کوم 6 کینډیډیټ ولاړ دي دا زه چې سوام نو ته هغوی هم به انشاءالله دا فیصله چې موږ 6 واړه کینډیډیټ چې کوم ولاړ یو جنرل سیټ ته موږ 6 واړه د جنګ په حق کې بالکل نه یو. ځکه بس دا خو د عوامو فیصله به راځي انشاءالله او چې څه بره نه الله منظور کړي په هغې به زموږ انشاءالله صبر او د خدمت په حواله باندې خو زه دا خبره کوم چې انشاءالله زه او زموږ ټول رونه بایګان زما عزیزان موږ انشاءالله د چا نه به مخ نه اړو. زه ډېر عجز یم، مخکې مې هم خدمت کړی دی، ټولو کې تقریبا کمزور یم او زه خپلو عوامو ته دا بیا دا اپیل کوم انشاءالله چې تاسو وګورئ چې څوک درته ښه ښکاري په معیار هم برابري نو دا ووټ ډېر قیمتي شی دی او زما دپاره به
دعا غواړي د الله نه چې الله نورم د خدمت دپاره طاقت او توفیق راکړي چې د خپلو عوامو د خپل ولس دپاره ښه کارونه وکړم انشاءالله. ډېره مننه ستاسو، ډېره مهرباني.